بسم الله الرحمن الرحیم. اول صفت و تابع کی دلالت کند بر معنا. په تیر سبق کې د تابع تعریف ذکر شو چې تابع دا څه ته ویل کیږي او بیا د تابع نه چې کوم مخکینه لفظ وي د هغه نوم درته ذکر شو. ورسره د تابع حکم او د تابع تقسیم وکړل شو چې تابع دا په 15 قسمه باندې دی. اوس د دې ځینه علامه صاحب د تابع د اولنی قسم چې صفت دی د هغې بیان او وضاحت کوي. نو فرمایي اول صفت. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان دوم تر دې ځي پورې درې خبرې بیانول دي. اول نمبر خبره د صفت تعریف به درته ذکر کی. دوهم نمبر خبره د صفت احکام به درته بیان کی. دریم نمبر خبره یو قاعده به درته ذکر کی. نو نننی سبق په دغه درې خبرو باندې مشتمل دی. اول نمبر خبره څه شی ده؟ اول نمبر خبره دا ده چې د صفت تعریف به درته بیان کی. صفت څه ته ویل کیږي؟ نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره اول صفت و تابع است. صفت دا هغه تابع ته ویل کیږي چې دلالت کوي په داسې یو معنا باندې چې هغه معنا د په مطبوع کې موجوده وي یا په داسې یو معنا باندې دلالت کوي چې هغه معنا د مطبوع په متعلق کې موجوده وي. دا صفت د صفت تعریف دی. صفت د هغه تابع ته ویل کیږي چې په داسې یو معنا باندې دلالت کوي چې هغه معنا د دې تابع په مطبوع کې موجوده وي یا په داسې یو معنا باندې دلالت کوي چې هغه معنا د تابع د مطبوع په متعلق کې موجوده وي. په خپله په مطبوع کې موجوده نه وي خو بلکې د مطبوع په څه شي کې موجوده وي؟ په متعلق کې موجوده وي. نو د دې تعریف نه هم معلومیږي چې دا صفت دا په دوه قسمه باندې دی. یو ته ویل کېږي صفت بحاله، دوهم ته ویل کېږي صفت بحال متعلقه. نو صفت په دې دوه قسمه دی. تعریفونه هم آسان دي. د صفت د تعریف نه معلومیږي چې صفت بحاله د هغه تابع ته ویل کېږي چې په داسې یو معنا باندې دلالت کوي چې هغه د دې تابع په مطبوع کې موجوده وي. لکه جاءني رجل عالم. نو ماته داسې یو سړی راغی چې هغه عالم و. اوس جاءني رجلن کې رجلن موصوف دی او عالمون څه شی دی؟ صفت. دا یو خبره واورئ چې کم مطبوع وي مطبوع هغه ته به دلته موصوف ویلی کیږي، کم چې تابع وي هغه ته به صفت ویلی کیږي. اوس رجلن دا مطبوع دی دا موصوف دی، عالم دای تابع او صفت دی. نو راغی ما ته داسې یو سړی چې هغه عالم و، عالم سړی راته راغی. اوس دا عالم دا صفت دی او تابع دی د دې معنا چې دا په موصوف او مطبوع کې موجوده ده. په خپله په مطبوع کې چې رجلون دی په دې کې موجوده ده. په داسې یو معنا باندې دلالت کوي چې په دې هغه کې مطبوع کې چې رجل دی په دې کې څه شی ده؟ موجوده ده چې هغه علم دی. څه شی دی؟ علم. مونږ ویلې که نه چې صفت بحاله دا هغه تابع ته ویلی کېږي چې په داسې یو معنا باندې دلالت کوي چې هغه په خپله په مطبوع کې موجوده وي. اوس دا عالمون په داسې معنا دلالت کوي چې هغه په خپله په دې مطبوع کې چې رجل دی چې موصوف دی په دې کې څه شی ده؟ موجوده ده چې هغه څه شی دی؟ علم دی. دوهم څه شی و؟ دوهم صفت بحال متعلقه د هغه
تابع ته ویل کېږي چې په داسې یو معنا باندې دلالت کوي چې هغه د مطبوع په متعلق کې موجوده وي، په خپله په مطبوع کې موجوده نه وي، بلکې د مطبوع چې کوم متعلق وي په هغه کې څه وي؟ موجوده وي. لکه جاءني رجل حسن غلامه، ما څنګه ما ته داسې یو سړی راغی چې د هغه غلام ښایسته دی. حسن غلامه. او جاءني رجل حسن غلامه کې رجل دا مطبوع دی او موصوف. موږ ویل چې دلته به مطبوع ته موصوف ویل کېږي او تابع ته صفت. رجل دا موصوف دی، حسن دا صفت دی او دا تابع دی. موږ ویلې صفت بحال متعلقه دا تابع ته ویل کېږي چې په داسې یو معنا باندې دلالت کوي چې هغه د مطبوع په متعلق کې څه وي؟ موجوده وي. اوس دلته دا حسنون چې دی داسې یو سړی راغی چې د هغه غلام څه شی دی؟ ښایسته. رجلون اوس موصوف دی، مطبوع دی، حسنون دی تابع او صفت دی. اوس دا حسنون چې دی، حسن دا ښایست چې دی، دا د دې مطبوع چې رجل دی موصوف دی د ده په متعلق کې موجوده ده. دغه د حسن معنا چې هغه څه شی دی؟ غلامو هو. متعلق څه شی دی؟ غلامو. دا حسن د دې رجلون په متعلق کې چې د رجلون متعلق څه شی دی؟ غلامو. په دې کې څه شی ده؟ موجوده ده. په دې ورسېدلې. ګورئ اوس ورته اول صفت، اول قسم د توابع هغه صفت دی و او تابع است، او دا هغه تابع دی کې دلالت کند چې دا دلالت کوي بر معنا په داسې معنا باندې کې در مطبوع باشد چې دا معنا په چا کې وي؟ په مطبوع کې. صفت دا هغه تابع ته ویل کېږي چې په داسې یو معنا باندې دلالت کوي چې هغه معنا په چا کې موجوده وي؟ په مطبوع کې. چون جاءني رجل عالم، لك جاءني رجل عالم. اوس رجل مطبوع دی او موصوف دی، عالم دا تابع او صفت دی. اوس دا عالم په داسې یو معنا باندې دلالت کوي چې په دې مطبوع کې چې رجل دی په دې کې موجوده ده چې هغه څه شی دی؟ علم. یا بر معنا یا په داسې یو معنا باندې کې در متعلق مطبوع باشد چې هغه د مطبوع په متعلق کې وي، په خپله په مطبوع کې موجوده نه وي هغه معنا، لیکن د مطبوع په متعلق کې هغه معنا موجوده وي. چون جاءني رجل حسن، لك جاءني رجل حسن غلامه. اوس دلته چې دی رجلون کې دا حسن خپله موجود نه دی، بلکې دا د دې رجلون چې مطبوع دی د په متعلق کې دا حسن موجود دی چې غلام دی. یا همدغه مثال غلامه په ځای ابوه وایه جاءني رجل ابوه، یا ابوه مثلا، یا ابوه شو مثلا. پوه شوې؟ وضاحت مې وکړه. قسم اول در 10 چیز موافق مطبوع باشد. دوهم نمبر خبره څه شی وه؟ احکام د صفت. صفت موږ وویلې که نه چې په 2 قسمه دی، تعریف نه هم معلوم شو تاسو ته. یو بحاله او دوهم صفت بحال متعلقه. اول به د صفت بحاله حکم درته ووایي، بیا به صفت بحال متعلقه حکم درته ووایي. نو دا اولنی حکم درته وایي د صفت بحاله حکم درته وایي. نو فرمایي قسم اول در دا چیز موافق مطبوع باشد. وایي دا صفت بحاله چې دی دا د خپل مطبوع سره په 10 شیانو کې څه وي؟ موافقه. صفت بحاله دا د خپل مطبوع سره په 2 شیانو کې موافق وي. پلس کم اول تعریف او تنکیر. اول څه شی دی؟ په تعریف کې، په معرفه والی کې. دوهم په تنکیر کې، په نکره والی کې. دریم په تذکیر، په مذکر والی کې. څلورم په مؤنث والی کې. پنځم په واحد په افراد کې. شپږم په تثنیه والی کې. اوم په جمع والی کې. اتم په رفع کې. نهم په نصب کې. لسم په جر کې. څه مطلب دی؟ که مطبوع داغه و دا معرفه وانو تابع به هم معرفه وي، که مطبوع دا نکره وانو تابع به هم چې صفت دی دا هم نکره وي،
کا مطبوع باندې مذکر و نو تابع به هم مذکر وي، کا مطبوع مؤنث و نو تابع به هم مؤنث وي، کا مطبوع باندې رفع و نو تابع باندې به هم رفع وي، همداسې نصب او همداسې جر. دا مطلب دی. صحیح شو. ګورې ورته قسم اولنی قسم چې صفت بحاله دی. قسم اول در دا چیز پلس شیانو کې موافق مطبوع باشه، دا موافق د مطبوع وي، یعنی موافق د موصوف وي. صفت بحاله د خپل موصوف سره پلس شیانو کې څه شی وي؟ موافقه. در تعریف اول په تعریف کې و تنکیر او دوهم په تنکیر کې په معرفه نکره والی کې و تذکیر او دریم په تذکیر په مذکر والی کې و تانیث او څلورم په تانیث کې په مؤنث والی کې، یعنی دواړه به مؤنث وي یا دواړه به مذکر وي. و افراد او څلورم په پنځم په څه شي کې؟ په افراد په واحد کې و تثنیه او شپږم په تثنیه کې په تثنیه والی کې و جمع او په جمع والی کې دواړه به جمع وي. ورفع او اتم په رفع کې په دواړه به رفع وي. نهم نصب په نصب کې په دواړو به نصب وي. و جر او لسم په څه شي کې جر کې که په مطبوع جر و نو په تابع به هم جر وي کسره وي. چون عندي رجل عالم، اوس د هر یو دپاره ځان له څه وایي؟ مثال وایي. اسانه دی، داسې وضاحت ته ضرورت هم نشته دی. چون عندي رجل عالم لك عندي رجل عالم. رجل مفرد دی او دارنګې نکره ده، او عالم چې دی دا مفرد او نکره ده، دارنګې په دواړو باندې رفع ده. ورجو او دواړه مذکر دي. اوس د تثنیې مثال ورجلان وعالمان، دارنګې د جمع مثال ورجال عالمون، دواړه چې دي څه شی دي؟ جمع دي. او رجال موصوف، عالمون صفت. او د مؤنث مثال درته وایي د واحد و امرأة عالمة، د تثنیې مثال و امرأتان عالمتان. ونسوة د جمع مثال ونسوة عالمات. اما قسم دوم موافق مطبوع باشد در 5 چیز، او هر چې دوهم قسم دی کم ته چې صفت بحال متعلقه کیږي، هغه چې دی د خپل مطبوع سره موافقت لري په 5 شیانو کې. اول په معرفه والی کې، دوهم یعنی صفت بحال متعلقه دا به د خپل مطبوع سره موافق وي په 5 شیانو کې. اول په معرفه والی کې، دوهم په نکره والی کې، دریم په رفع، څلورم په نصب او پنځم په جر کې. اما قسم دوم چې دوم قسم دی موافق مطبوع باشد، دا موافق وي د خپل مطبوع سره د 5 چیز په 5 شیانو کې. په 5 شیانو کې به دا د خپل مطبوع سره څه شي وي؟ موافق. تعریف و تنکیر په تعریف او تنکیر کې، په معرفه والی او نکره والی کې 2. ورفع و نصب و جر په رفع او نصب او جر کې، نو دا ټول 5 شو. یو تعریف، دوم تنکیر، دریم رفع، څلورم نصب او پنځم جر. چون جاءني رجل عالم ابوه لك جاءني رجل عالم ابوه. بدن کې نکره را به جمله خبریه صفت توان کرد. دریم نمبر خبره څه شی وه چې یو قاعده به درته ذکر کی. اوس دا قاعده علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره بدن کې نکره را به جمله خبریه صفت توان کرد. قاعده خلاصه ده د دریم نمبر خبرې چې کله موصوف دا نکره و، کله چې موصوف څه شی و؟ نکره و، نو په دې صورت کې بیا د دې نکرې موصوف چې دی صفت جمله خبریه راوړلی کېږي. څه راوړلی کېږي؟ د دې نکرې موصوف صفت دا جمله خبریه راوړلی کېږي. نو بیا چې کله د دې نکرې صفت جمله خبریه راوړلی شي، نو بیا به په دې جملې خبریه کې چې صفت دی خامخا داسې یو ضمیر وي چې هغه راجع وي دې نکرې ته. راجع چاته وي؟ دې نکرې ته. ګورئ ورته بدان کې پوه شه طالب جانه که نکره را به جمله خبریه صفت توان کرد، چې د نکرې صفت په جمله خبریه سره کېدلی شي. چې د جملې چې د نکرې صفت په جمله خبریه سره څنګه کولی شي
کېدلی شي. یعنې د نکرې موصوف چې د صفت دا جمله خبریه راتللی شي. د جملې د نکرې موصوف چې کله موصوف نکره وي د دې صفت جمله خبریه راتللی شي. چون جاءنی رجل ابوه عالم لکه جاءنی رجل ابوه عالم کې رجل دا موصوف دی مطبوع دی او دا موصوف چې دی دا نکره ده چې نکره ده ابوه عالم دا ټوله جمله خبریه د دې رجل دپاره څه شی دی صفت. و در جمله ضمیر عاید به نکره لازم باشد او په جمله کې یو ضمیر ضروری دی چې راجع وي نکرې ته. و در جمله او په جملې کې ضمیر عاید به نکره لازم باشد یو ضمیر ضروری دی یو ضمیر به خامخا وي چې راجع وي نکرې ته. یعنې په دې هغه کې دا جملې کې چې کوم صفت واقع کیږي په دې کې به خامخا داسې یو ضمیر وي چې هغه نکرې ته څه وي راجع وي هغه نکره چې هغه څه واقع شوي موصوف. نو نننی سبق مشتمل و په څو خبرو باندې په 3 خبرو.